خیبر بازار چې د پښتو فلمونو په حواله باندې خپل یو تاریخ لري. دا د سینماګانو مرکز په یو وخت باندې دلته 4 سینماګانې آباد وي: امان سینما، ارشد سینما، آینا سینما او صابرینا سینما. خو نن امان سینما ستاسو په وړاندې د یو لوی پلازې په شکل کې دا سینما ختمه شوې ده. دلته یو کاروباري پلازه جوړه شوې ده. ارشد سینما فعاله ده، آینا صابرینا سینما فعاله ده. ولې یو فرق کشته، هغه دا دی چې مخکې به کله دلته د 3 بجو شو او په دې سړک به خلک تېرېدل، نو چاته به د پیاده ګرځېدو نوبت په لاس نه راتلو، څوک به په سړک پیاده نه شول تللی. ولې اوس په دې سینماګانو کې هغه رش نه لیدل کېږي کوم چې د نن نه 20 کاله وړاندې و. صحیح نوم دی لاله؟ زما نوم ګلزار دی. ګلزار، څونه وخت نه سینما کې کار کوي؟ 50 کال وشو. 50 کال. پرون او نن سینما کې څه فرق محسوس دی؟ ډېر فرق دی یار. مخکې بیل چې نن سبا حالات ډېر ګډوډ دي، ډېر حالات خراب شوي دي زموږ د سینما. مخکې به هم ته داسې ولاړ وې چې خلک به ټکټ پسې نه راتله، که رش به داسې به رش و چې دنیا به ورانېدله. اوس په الله کې څوک تپوس هم کوي. فلم کوم وخت تقریبا داسې 15 کاله 15 کاله 15 کاله مخکې چې به د کم فلمونه کتل، هغې به ډېر خوند وکړو. اوسنو فلمونه د هغې به ډېر خوند و. اوس خو بس یو څو خبرې او بس خبره ختمه. دا وخت موږ د پښتو فلم د لومبي هیرو امان خان سره ناست یو. اخلو به د دوی نظر چې دوی څه وایي د نن او پرون د پښتو فلم په حواله باندې. زموږ سټارټ شو هغه یو کلاسیکل دور و. هغه وخت کې به بنیادي شی باندې محنت کېدو. بنیادي شی چې دی هغه سکرپټ. نو اسیم چې کوم د فلم سره تعلق لري یا فلم رموز باندې پوهېږي، نو هغې ته پته ده د شي چې بنیادي شی چې دی سکرپټ دی. چونکې هغه وخت کې یو ټیم ورک کېدو، نو څنګه به ډایرکټر محنت کولو، داسې به اکټرانو مطلب محنت کولو. هر اکټر ته به هغې خپل هغه رول وښایلو. ریهرسلونه به کېدو، صرف دا نه چې مطلب د میوزک والا بلکې آرټسټانو به ریهرسل کولو. اوس خو هغه وخت نه دی، اوس خو بس هر څه شی الکترونیک میډیا باندې اسانتیا جوړه شوه. زما خیال دا دی چې په پښتو سوسایټۍ کې ټولنه کې چې زمونږ کوم کردارونه دي، زمونږ د یو رکشې چلولو والا، د سوزکي چلولو والا، د ریړه باندې کیلو خرڅولو والا، د هر سړي د کردار چې کوم ضرورتونه دي د هغې پوره عکاسي نن په پښتو فلم کې نه کېږي. همدغه وجه ده چې د پښتو فلم ته راتلونکو تعداد کې هم کمی راغلی، او پښتو فلم چې مخکې کوم درس ورکو او ورکولی شو، یو پاورفل میسیج به د کنوی کو، نو پښتو فلم هغه فورس بللی دی چې یو پاورفل میسیج کنوی کی، یو پیغام چې کنوی کی. نو که دا پیغام نه کنوی کوي، نو بیا موږ دا ویلی شو چې د ثقافت عکاسي او د ثقافت د ودې مرسته نشي کولی. زمونږ پهله پېښور کې 14 سینماګانې وي، او 14 سینماګانو کې هم سره تقریبا چې دی که نه 15 سینماګانې، مطلب یا خو یا پلازې جوړې شوي دي، یا شادي هال جوړ شوی دی، یا پټرول پمپ جوړ شوی دی. 2008 کې زموږ د صوبه کې دهشتګردي شروع شوه. چې کله دهشتګردي شروع شوه، د سینماګانو مالکانو ته، د سیټي مالکانو ته لیټرې ومیلاوېدې چې بهی دا تاسو دا کاروبار بند کړئ. نو په هغه صورت کې چې دا سینما والا چې دی دل برداشته شو، کاروبار هم ختم شو. اوس نام خدا کاروبار رول خود پښتو فلمو د خلک راځي ګوري. دا وخت چې زه په کم سړک باندې ولاړ یم، دا د پېښور یو تاریخي سړک دی چې د پېښور د معروف کیسهخانۍ بازار سره پیوست دی، هغې سره لګېدلی دی. د کابلۍ بازار په خوله کې دې سړک ته لاره تېرېږي او په سینما روډ باندې یادېږي.
په یو وخت کې په دې سړک باندې 3 سینماګانې فعاله وي چې یوه پکې پکچر هاوس ناولټۍ او درېیمه تصویر محل وه خو نن دلته ناولټۍ سینما ستاسو په وړاندې ده هغه ورانه شوې ده په هغې باندې دا لوی بلډینګ د جوړېدو په حالت کې دی او 2 سینماګانې پکچر هاوس او تصویر محل اوس هم دلته فعاله دي پکچر هاوس سینما زما شاته تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه ده په دې کې هم په نږدې وختونو کې 2 ځله د بمونو چاودنې شوې وې هم دغه رنګ په ناولټۍ سینما کې هم په خپل وخت کې د بمونو چاودنې شوې تصویر محل سینما هم د دغه رنګ بدو پیښو سره مخ شوې ده خو د دې باوجود پښتنو کې د فلم سره مینه شته هغوی د یرې د دې ماحول باوجود هم فلم ته راځي فلم ګوري او ژوند انجوای کوي فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ډیوه ټي وي پېښور